دي تصور صاحب ته ډالای چې د جهان دا راحتونه کټول ستا شي د جهان دا راحتونه کټول ستا شي خو ډېر زر ده چې له تا نه به فنا شي د جهان دا راحتونه کټول ستا شي خو ډېر زر ده چې له تا نه به فنا شي بې له درده خو راحت نشي موندلی بې د درده خو راحت نشي موندلی دا ضرور ده چې جړا پسې خندا شي دا ضرور ده چې جړا پسې خندا شي د پښتون د تګ خو یو لار قیمتي ده د پښتون د تګ خو یو لار قیمتي ده چې د ځان نه پس اسلام سره آشنا شي ډېره مننه د پښتون د تګ خو یو لار قیمتي ده چې د ځان نه پس اسلام سره آشنا شي انتظار ستا د راتلو مې زړه نری کړو انتظار ستا د راتلو مې زړه نری کړو محبت نه مې زړه موړ شي وارخطا شي انتظار ستا د راتلو مې زړه نری کړو انتظار ستا د راتلو مې زړه نری کړو محبت نه مې زړه موړ شي وارخطا شي او اخیری شعر دی چې د خاکی په زړه مرهم د وصال کېږده د خاکی په زړه مرهم د وصال کېږده دا یقین دی چې بروغ په دې ادا شي او ډېره مننه او یو څو ایکو د وخت مناسبت سره د تصور صاحب زما ایکو خوښی نو هغوی ته د سوداګرو به څه مونځ وي خو د سوداګرو به څه مونځ وي خو چې په دوکان کې څه سودا خرڅه کړي بیا په جومات کې حسابونه کوي او ازمري ټولې سوي ووهي خو ازمري ټولې سوي ووهي خو مونږ یې بهادر ستایو او نر ستایو او خر چې خدمت کوي نو بد ستایو او ښځه په مثل د رڼاوي کور کې ښځه په مثل د رڼاوي کور کې راته په کور کې رڼا کمه ښکاري وایم چې چار چاپېر رڼا شي زما او ډېره مننه یو چې د کوره چټان صاحب یو چې د کوره بې تپوسه وځي بل چې واده هم های کورټ کې وکړي دا به پیشو لکه کارغه پسې ځي او اخري هایکو دا د چټان صاحب ته ډالای چې ما ته د ځان نو پیپسي جوړ کړی چې مې بوجه د سر نه پورته کړله ته خو سوچه سوډا واټر وخوړه ډېره مننه ډېره شکریه